خبره مې دې پورې کوله چې صله رحمی رشتہ داری پالل دا د الله په احکاماتو کې چې دی هغه یو حکم دی احادیث مبارکو کې دی باندې ډېر زیات وعیدات راغلي دي او ثوابونه به ډېر زیات چې دی هغه راغلي دي د دې وجه چې مونږ خپل صله رحمی خپل رشتہ داری دا اوفالو او تاسو ته ما وی چې صله رحمی ویلی شي دی تا نبی علیہ السلام سوی سویل من قطوعک رشتہ داری اوپالا رایو زکا دا اغی چا سره چې څوک تا کټ کول غواړي مونږ وایو مړه دې سړی زما سره خکی جو کوم به وسره کني کی را سره نو کوم او سره کرازی را کرا جو زم به وکرا کنه رازی نظم وکرا نه 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 دې ته صله رحمی نه وی صله رحمی دا چې هغه در سره کټ کی او تی وسره چې دی هغه اوپاله دې ته صله رحمی دا چې دی هغه ویلی کی مختصر طور بتاسو د یو سو احادیث دی بارکه اوه او بیا د هغه سره مختصر یو دو واقعات دا بدته اوه مستاسو د پوی لپاره یو حدیث کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی دا حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ نے روایت تھی آغیوی چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لا يدخل الجنة قاطع د صله رحمی یو نقصان دا دی چې دا انسان د جنت نه محروم شو لا يدخل الجنة قاطع جنت تبا آغا سڑے داخل نشی چی دے قاطوعی صله رحمی کٹکون کی دا سڑے جنت تا چی دے آغا نشی داخلی دے سمطلب دا جنت دا داخلی دو یعنی د چی دا کم قطع رحمی کرے دا دی گناہ سزا بسکی دا آغین بعد بیا دے جنت تا چی دے آغا داخلی دے شی دا دین مخ کے دے جنت تا نشی داخلی دے دا حدیث مطلب دا دے لا يدخل الجنة قاطع مطلب دا نه دي چې همیشه د بار نشي داخلي دي نه داخلي گی با سزا بسکی د هغه سزا نه بعد بده جنت ته چې دی هغه داخلي د کمی ګران کار دی اس حکم د چانه سنغواړي خپل رشتہ داری پالا زاو کرا خیال ساتا تعلق سره ساتا سیوا خبر سره اډو کواما شریعت چې تا ته خودلی دي تعلق سره ما ختمه و تعلق دی ختم کړو ځان دی ګناهګار کو د سزا مستحق دا چې دی هغه وګرځي دی یو حدیث دا شو لا يدخل الجنه قاطع جنت تا صله رحمی کټون کې سړی دی نشي داخلي دی بل جنت نا محروم وي دویم حدیث کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې ان اعمال بني ادم تعرض كل خميس ليله الجمعه ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې د هر زیارت په ورځ باندې د جمعې په شپه باندې د دې انسانانو د اعمال دا پیش کولی شي فلا يقبل اعمال قاطع رحم یا اعمال قاطع رحم او د هغه سړي اعمال نه قبليږي چې کم سړي قطع رحمی کی صله رحمی دا کټکی د دغه سړي اعمال نه قبليږي دغه ورځ باندې انسان اعمال الله ته چې دغه پیش کیږي او د دې سړي چې کم صله رحمی کټکی تعلق ختمي د اعمال قبليږي نه به بار باندې بس چې دی هغه اوخیږي دا دویم نقصان شو د رشتہ دارین نه پاللو دا دویم نقصان شو چې جنت نه ته محروم شوي اعمال دې نه قبليږي د قبولیت مرتبه ته چې دی هغه نه رسی سبا کې بیا خدانه د چې مونږ خپل رشتہ داری او پالو مونږ رشتہ داران خوشاله اوساتو
موږ د هغوی قدر احترام چې دی هغه وکړو الله برانه به چې دی هغه رضا شي. دریم حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم سړی صله رحمی ساتي دته به څه میلاویږي. د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی دوی نبی علیہ السلام فرمایل ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا. درې صفات داسې دي چې دا کم مؤمن مسلمان کې پیدا شو حاسبه الله حسابا يسيرا الله به ورسره ډېر په اسانه باندې حساب وکړي. کله زمون سره د دې یو ګلاس یو خوبو حساب کتاب شروع کو مونږ به د دې جواب ورکو نشو ورکولې. کله د دې یو سوري تپوس زمون نه او کو د دې حساب را سره شروع کو نو څه جواب به ورکو. کله رانه د دې نور د دې رڼا د دې حساب را سره شروع کو چې دا مې د لپری درکړیو تا څه چل کړی دی مالا هواګانې مې یخې دخې درکړې وي تاسو چل کړی دی مالا مزیداری چینداري اوبه مې د کویونه د چینونه د لرایسته تاسو کړی دی مالا د دې یو ګلاس حساب خو اله راکا کنه چې تمو خارجي ته لاړ شو ال تمونګه خوږی وګورو میلاویږي نه په پیسو باندې الو سړی لبیا د خپل وبو قدر ورشي کنه چې زمونږ دا وبو سوري خوږی دي څومره مزیداری دي. نو کو الله را سره حساب شروع کی دا الله سره بیا مونږ حساب نشو کولای بیا به مونږ پیل یو بیا مونږ ختم یو. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې دا درې صفات چا کې رالو حاسبه الله حسابا یسیرا الله ور سره ډېر آسان حساب کتاب دا چې دی غوږ او بیا سوي وادخله الله الجنه برحمته او الله به بخپل رحمت سره جنت ته داخل کی. چې څو صفات پکې رااله درې صفات سو انعام بولور کی یو حساب یسیرا الله به سره زر حساب پاسانه باندې وکي او دویم به تصور کی وادخله الله الجنه برحمته الله به بخپل رحمت او مهرباني سره جنت ته داخل کی. کمې درې خبرې دي وما هي قالوا وما هي یا رسول الله صحابه کرام عرض کی دا الله رسولا دا څه دي بی ابي انت و امي زمون مور پلار دې تاسو نه قرباني دا درې خبرې کمی کمی دی وای راته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل قال تعطي من حرمك یو صفت دا دی هغه چاله ورکړه کوا چې هغه تا محروم کی تعالی سیز نه درکی تو لور کوا. مثال گاونډي دی رشتہ دار دی نو هغه تعالی سالن نراوړي تعالی سیز نه درکی ته د خپل وس مناسب معمولی سیز والا هغه له ورکا یو دا صفت ځان کې پیدا کړ. گاونډیان دي زمونږه سم پخکړی دي پلیټ کې راواله غیله اوس سوسی زمون کا الو وسی زمونگا ټماټر وسی تورې وسی باتنګړی سده پخکړی رواله دی گاونډی لور کا رشتہ دار لچ دی هغه اوس اگر چې تعالی دی نظر کی خو تعطي من حرمک هغه چاته ورکړه کا چې هغه تا محروم کی تعالی سندر کی توله ورکړه چې دی هغه کا یو داسې پد ځان کې پیدا کی. دویم وتصلو من قطعک دویمه خبره پکې دا ده چې څوک ستا سره قطع تعلق راولي رشتہ داری د سره کټ کی نو تصلو تا اگر یوزه کا داغه سره صله رحمی او ساته تعلق سره ما ختمه وا تو سره ساته هغه دې کټ کی. دویم دا صفت ځان کې پیدا کی. او دریم وتعفو عمن ظلمک سوک تسر ظلم زیاتی کی نسکوا عفو او درگزر کوا معافی ورتا کوا دا الله د رضا د پاره معاف کړي مې بس دا آسان خبره ده. دا الله د رضا د پاره معاف کول دا درې صفات ځان کې پیدا کړي. درې خبرې شوې یوا
څوک دې د یو څیز نه محرومه کی ته ورله ورکړه کوه. دویم څوک د سره رشته داري نه پالي ته ورسره پاله. دریم څوک د سره ظلم زیاتی وکي عفو او درگذر دا ورته کوه. اسانې خبرې دي. او چې کله ته عفو او درگذر نه کې معافي نه کې بیا به تا د دماغي پریشانی رغېږي. د موبایل باندې یو ډاکټر دی عالم هم دی ډاکټر صاحب ما ته ښولې د هغې یو خبره ما اورېدلې وه د عفو او درگذر په باره کې چې شریعت مونږ ته وی چې تاسو عفو او درگذر کوئ. وی چې دا د دماغو نه پریشانی ختمي دا انسان ته اطمینان سکون خوشحالي پیدا کی. بیا هغې یو مثال ورکړی هغې داسې دا ټیشو راواخلي داسې ونیسي لږ غونته کې وی د دې هېڅ وزن نشته خو دا زه 10 منټه په دې لاس کې داسې نشم نیوی وی د دې وزن نشته خو 10 منټه زه نشم راټینګولی. ولې دا معمولی سیز دی اگر چې رکوټي سیز دی خو زما په دې لاس باندې دومره بوج واچاو چې زه دا لاس 10 منټه 15 منټه نشم ټینګولی ستړي کېږي به کته کوم مې. دقه شان د دماغو مثال دی. بعض ټیم کې ستا سره چا زیاتې وکړو چا د سره څه وکړل ستا دماغو ته خبره لاړه دا دې په سوچ کې پراته ده چې داسې به بدل اخلم داسې به کوم داسې به کوم څنګه به دا سړی رسوم په دماغو کې به دا خبره زی او راځي زی او راځي دماغو باندې د بوج واچاو په دماغو دې پیټې کېښود نیمه ګنټه وروسته به تا ته د دماغو پریشانی شروع شي تا ته به ټینشن شروع شي تا ته به غم چې دی هغه شروع شي. د دې وجې نه وي شریعت تا ته څه وي فعفو واصفحو عفو او درگذر کوي چې کله دا صفت دې خپل کو دماغو نه د خبره ووته هر څه سره چې دی هغه ختم شو چېرته به دا د دماغو پریشانی بیماری دا چې دی هغه بیا رانه شي. نبی علیه السلام چې کومې خبرې کړې دي دا ډېرې زیاتې قیمتي دي خو موږ ته یې پته نشته. نو چې کوم صفت خپل کو د عفو او درگذر اکثر زه دا خبره کوم نبی علیه السلام ناست یو صحابي راغی نبی علیه السلام فرمایي وي که څوک جنتي لیدل غواړي پلان کې ته دی وګوري. صحابه کرام خو د اعمالو ډېر زیات پابندو او حیرس یو چې زه به د بل ملګري نه په اعمالو کې څنګه مخکې کېږم. یو صاحب وي ما وی چې زه ګورم چې دې څه عمل کی چې نبی علیه السلام د جنتي کېدو زیر یې ورکو چې څوک جنتي لیدل غواړي دا سړی دی ویني. وی زه لاړم هغه ته مې چې زه به ستا یو د 3 ورځې میلمه یم غرض مې دا دی چې د د عمل سیکم چې دې څه عمل کی 3 ورځې مې ورسره تېرې کړې څه ناشنا عمل مې ونه لیده. وی کې مې نه تپوس مې ته وکړو چې پلان کیا نبی علیه السلام ستاسو باره کې داسې فرمایلي زه راغلی مې چې زه وینم چې تاسو څه عمل کوئ د څه عمل د وجې نه نبی علیه السلام دا فرمایلي دي خو تاسو خو څه ناشنا او نوی عمل ونه کو څه چې زه کوم هغه ته کې ته چې څه کې غزم کوم خو دا راته ووایه پټ څه داسې عمل دی چې ته کې او نبی علیه السلام داسې فرمایلي دي. هغه صحابي ته څه وي وي زما هېڅ عمل نشته ته چې څه کې دا قزم کوم زه چې کوم تیم کې یو خبره دا ده چې کله زه ماسخوتن سملم د ماسخوتن نه مخکې زما سره چې د ورځې چا ظلم زیاتې کړی دی هغوی د الله د رضا دپاره څه کمه معاف کمه. د دغې صفت د وجې نه نبی علیه السلام دا فرمایلی دی. نو د 3 خبرې خو ستاسو ذهن ته رالی که نه 3 احادیث مې درته ووې. بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي د صله رحمه متعلق دا 2 احادیث د وعید په باره کې راله 2 د ثواب په باره کې. وعن علی قال حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من سره بأن يمد له في عمره څوک چې دا خبره خوشحالي چې زما په عمر کې دی اوږدوالی راشي زما عمر دی زیات شي ويوسع له في رزقه او زما په رزق کې دی پراخي راشي او ويدفع عنه ميته السوء او
خراب مرګ دی چې دی زمانہ دفع شي یعنی مال د خراب مرګ رانی شي نو دوه کار دی وکي فلیتق الله دا الله نه دی یاره اختیار کی تقوا دی اختیار کی اول یصل رحما او صل رحمی دی او پالی دا دو صفت خپل کی نو سو انعام به ته ملاویږي درې نمبر 1 عمر کې به الله برکت واچي نمبر 2 رزق کې به الله برکت واچي نن ټول موږ د رزق پسې یو پلمنډا بل پلمنډا صله رحمی او پاله الله به د رزق کې برکت واچي او د خراب مرګ نه به الله اوساتي خراب مرګ هغه دی چې سړی ته به کلمه نصیب نشي په ګناه کې اخته مرګ دل راشي دې ته خراب مرګ ویل کیږي صله رحمی او پاله الله به دغه مرګ نه چې دی هغه اوساتي یو کتاب میں کو تو هغه کې د صله رحمه متعلق یو واقعیا لیکلی و یو صاحب حج لتلو چې کله اتمه د ذی الحجې راله د مکه مکرمه نه روانېږي مینا او عرفات ته ځي د هغې ځای یو نیک بنده و د مکې مکرمې دا ولوی خپل 1000 دینار ورکړه چې دا د ځان سره کېده وه ته یو نیک بنده او دلته کې جومات کې ناسې بیت الله شریف کې واپس چې زه راشم بیا بیا راله راکې ځکه سفر مو ګد دی او محفوظ به ونه ساتم داسې نه چې ګډې وډې شي رانه دی بهرحال مونږه مینا او عرفات ته لاړو چې کله زمونږه واپسي وشوه اتفاق تا ګوره چې هغه صاحب وفات شوی مړو زما سره ډېر زیات غم و چې دا خو 1000 دینار دی دینار د سرو روپۍ ته ویل کېږي درهم د سپینو زرو روپۍ ده او دینار د سرو زرو روپۍ ته وایي دا خو ډېرې زیاتې پیسې دي دا به زه اوس کوم ځای معلوموم تپوس مې کا وایي چې راته کور وښو چې دلته کور دی لاړ شه بچي دي معلومات دې وکړه چې کور ته لاړم د بچو نه مې معلوماتو کو بچی وی چې یاره مونږ ته خو پلار د دې باره کې څه نه دی ویلي ستا د 1000 دینار باره کې مونږ ته هېڅ نه دی ویلي مونږ ته هېڅ معلومات نشته دی ډېر زیات خفه دی راغلی دی او بیت الله شریف کې ناست دی د هغې وخت چې کم علماء کرامو بیت الله شریف کې به درس کاو دی د هغې خواله لاړ د هغې نه تپوس وکړو چې داسې واقعه را سره شوې ده هغوی ته وفرمایل چې کله نیمه شپه شي رابه شي بیت الله شریف ته او د زمزم دا کوی چې ښکاري دې ته به سر ورښکته کې او د دغې سړي نوم به واخلې اواز به وکې نو تاله به اواز درکي د خپلو پیسو تپوس دې نه وکړ وي دا د بیت الله شریف په بزرګانو کې راته یو بزرګ داسې و چې کله شپه شوه زه لاړم هغه شانتې هغې کوی کې مې اواز ولګاو واپس ماله جواب رانغی ډېر زیات خفه یم چې کله سحر شو بیا د هغې علماو بزرګانو سره میلاو شوم هغوی ته مې وویل چې یاره ما خو ستاسو هغه عمل وکړو ما ته څه جواب میلاو نه شو وی هغې کسانو وویل چې نعوذ بالله من ذلک دسې وکړه چې لاړ شه د یمن یو علاقه ده او هغې علاقه کې یو کوی دی د هغې نوم یې راته واغست چې لاړ شه او هغې کوی کې دقه شان سر وردن لکه او په دغې ټیم باندې اواز وکړه تا ته به اواز میلاو شي غم شو را سره چې څه چل خو دی چې کله مې زه یمن ته ورسېدم ځکه ډېرې پیسې دي او هغې کوی معلومات مې وکړه لاړم د شپې مې هغسې اواز وکړو د هغې کوی نه ما ته اواز راغی چې لاړ شه او زمونږ په کور کې په پلانکي ځای کې ما دا پیسې خښې کړي دي په خپلو بچو باندې مې اعتبار نه و ستا هغه پیسې ما خښې کړي دي او هغې ځای را وکنه پیسې ترې نه راواخله ما ترې نه تپوس وکړو چې
ما ته بزرګان وی چې د زمزم کوی کی आवाज او کدی بدل आवाज در کی اشاره دی خبره ته چې دا سړی یو نیک انسان دی دی به الله جنت ته وولي تا ته به आवाज الله د دارا ورسیدل تا خپل تستا आवाज رانغه بزرګان ډیر زیات خپه شو چې بس د نتیجه بل طرف ته تللی دا کوی راتو خو دل تر عالم ودا راته وای چې دا سم عمل ده وی هغه نیک انسان ما ته وای چې ما پنهکه کې یو نیکی نه ده پرېخې ما ډېر زیات نیکی کړې دي هر ټیم په بیت الله شریف کې چې دی هغه اومه زما سره مال ارس ډېر زیات زما یو خور و عاجز و غریب و ما د هغه د رشتہ داري خیال نه دی ساتلې ما د هغه سلسله رحمی نه ده کړې ما د هغه خپل غریب خور خیال نه دی ساتلې د اخ کې سله رحمه د خیال نه ساتلو د وجنه الله پاک ز جهنم ته چې دی هغه راوست سله رحمی دومره خطرناک جرم دی د دې وجنه د چا د خپل رشتہ دار سره تعلق ختمي زمونږ تعلقات په څه باندې ختمي یو بل سره ماته په واده کې وینا نه ده کړې ماته په کویدنه کې وینا نه ده کړې ماته غاک صحیح نه ده کړې دی باندې زمونږ دی یو بل سره ورانی دا خو وړي خبرې دي خلک هغه غټي غټي دشمنی یو بل ته معاف کی تاسو چې د خپل رشتہ دار لتلی چې یاره زمانه سره غلطی شوی دا ما معاف کا انسان الله ډیر عجیبه پیدا کړی چې کله د درد ته لاړ شي د دې په دې زړه کې الله یو داسې رحم پیدا کړی دی د بخامخه د زړه به نرمیږي تا ته به معافي چې دی هغه کې خو مونږ ازمیل نه ده د دې وجنه چې مونږ د خپل رشتہ داري خیال وساتو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د حضرت عائشه رضی الله عنها وګدا واقعه تفصیل غنوم صرف لاندو باندې راځم حضرت مستح رضی الله عنه هم هغه واقعه کې شریکو هغه باندې چې کم تومات لګیدل ابو بکر صدیق رضی الله عنه رشتہ دارو دغه په پیسې خرچ کولې پیسې به ولور کولې چې کله خبر شو چې خدای پکېم دی ناغوي د نن بعد قسم وخور چې مستح رضی الله عنه لبز اسم ورنکم زګه دا زما رشتہ دار دی زی خیال ساتم او دی زما د لور په تومت کې دیم شریک دی ډایرک الله آیات را اولېګو ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعه ان يأتوا اولو القربى والمساكين والمهاجرين هغه الفاظ داسې دي وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم دا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک نازل شوی دی الا تحبون ان يغفر الله لكم و آیا تاسو دا نه خوښوي چې الله تاسو بخشش وکي الله تاسو بخنه وکي ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې دا واوریدو چې وليعفوا وليصفحوا پکار د چې دا مال دا خواندال دا مالدار سکی اشاره ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته عفو او درگذر کی او بیا سوي تاسو دا نه خوښوي چې تاسو سوشي الله بخنه وکي ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې واوریدو بلا ولنا زه خدا خو خومه چې الله زما بخشش او مغفرت وکي دا کې چې د سازو سامان رواغس او حضرت مستح رضی الله عنه لهر سراو قسم او خور چې د نن نه بعد بز په د باندې ایس باندې کم د دین به ورل زیات شي دی هغه ورکو الحمدلله زمون ټول خلق الله ول خپل وس ور کړی دي صرف د سم محتاج یو مونږه د دې محتاج چې یو بل تخکل غاغو د یو بل سره خیسته اخلاق باندې میلاو شو دغه خبره پاتې ده او دا په دې معاشره کې ماته چې دی هغه ختمو ان شاء الله د نن نه بعد چې سمري رشتہ داري زمونږ نه خپدي ټول بزو د خپل رشتہ دارو پسې او د الله د رضا د لپاره با دا غوینه معافي غواړو کدا غوي کمه مونږ به معاف کو او کو زمون غلطي هغه به ان شاء الله مونږ معاف کی دا سی بګو کنه الله تبارک وتعالى دې عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين